افغانستان چې یو زراعتي هیواد دی او په دې موسم کې د بزګرو په موټ د هندوانو په ګډون ډول ډول میوې تولیدیږي. په هیواد کې دا چاره د بزګرو او سوداګرو لپاره د درآمد یو له مهمو سرچینو څخه ده، او چې په هرات او د هیواد په نورو ولایتونو کې د میوو د حاصلاتو د اخیستنې فصل را رسېدلی او د میوو په ځانګړي ډول هندوانې په لوړ میزان بازار ته عرضه کیږي. د ګاونډیو هیوادونو څخه هم په زیاته پیمانه میوې واردېږي چې دې چارې بزګرو ته لوی اقتصادي تاوان اړولی دی. د هرات ولایت اوسیدونکي د دولت څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د بزګرو څخه ملاتړ وکړي او د ګاونډیو هیوادونو څخه وارد کېدونکې میوې بندي کړي. افغانستان چې یو زراعتي هیواد دی، د خلکو اقتصاد هم تر ډیره د کرنیزو ځمکو پر حاصلاتو ولاړ دی. د کال په بیلابیلو موسمونو کې په هیواد کې ډول ډول تازه او کیفیت لرونکې میوې او حاصلات د بزګرو په مټ په لوړ میزان تولیدیږي او د لویو لارو د خرابیو سره سره بیا هم د هیواد د یو شمیر ولایتونو تر بازارونو هم رسیږي. خو د منظم سیستم د سړو خونو نشتون او ګاونډیو هیوادونو ته د میوو نه واردېدل د بزګرو اقتصاد سخت ټکنی کړی دی. هندوانه هم د هیواد یو له تازه او کیفیت لرونکو میوو څخه ده چې د کال په دې موسم کې په پراخه کچه بازارونو ته عرضه کیږي. خو د دې میوې د منظم پلور لپاره هیڅ راز لازم او منظم تدابیر د مسؤلینو لخوا نه دي نیول سوي. د هرات ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې روان کال د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په هرات کې د هندوانې کرنه زیاته سوې او څه باندې 18,000 هکتار ځمکه په دې ولایت کې هندوانه کرل شوې ده. بر اساس آمارهایی که ما داریم سطح زیر کشت هندوانه امسال بالاتر از 18,000 هکتار در ولایت هرات کشت شده و انشالله ما با در نظر داشت بارندگی هایی که امسال داشتیم انتظار ما این است که مقدار هندانه ما نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشه و هندانه در ولایت هرات هم بر علاوه ازی که مصرف خوردن داره بیشتر به خاطر تولید تخم کشت میشه. د هرات ولایت اوسیدونکي د داخلي تولیداتو او میوو د پلور او د بزګرانو د اقتصادي ودې په خاطر د دولت څخه غوښتنه کوي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه د وارد کیدونکو میوو مخه ونیسي. خواست ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان اینه که جلو تولیدات خارجی و واردات اینا رو بگیره، از تولیدات داخلی و میوه‌های وطن خود ما استفاده کنیم و این کار یک حمایت بزرگ از دهقانا میشه و میوه‌های امروزه در هرات به دست اومده تا اینکه از میوه‌های خود ما استفاده کنیم و پیشرفت در عرصه اقتصاد کنیم. دولت همین تقاضا داریم وقتی که میوه خود ما به دست میاییم مثل تربوز و هندونه و شفتالو و آلو تجهیزات داریم از خارج تولید نمونه از مرز نمونه که بیایه به این طرف. د هرات د کرنې ریاست د طبیعي منابعو عامر ښاغلی امینی دغه راز وایي چې د هرات د هندوانو حاصلاتو مودې ته نږدې یوه میاشته پاتې ده او په وینا یې د پلور لپاره یوازې هیلهمند دي چې د فراه او هلمند هندوانو میزان دلته ټیټ سي. برنامه فروش ای است که وضعیت بازار خود به خود بهبود پیدا میکنه. وضعیت شرایط بازار به دلیل از اینکه عرضه هندانه از ولایت فراه و هلمند به هرات کاهش پیدا میکنه و در حدود یک ماه آینده هندانه هرات به دست میآید و در اینجا هرات یک بازار خوب په ورته مهال کې د هرات د والی بیان جیلانی فرهاد وایي هڅه کوي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه پر وارد کیدونکو میوو تعرفه زیاته کړي او هم نور هیوادونو ته د صادراتو زمینه برابر کړي. فصل برداشت میوه‌جات فرا رسیده. خب طبیعتاً تلاش جدی ما این هست تا از طریق وضع تعرفه‌های فصلی در گمرک ما دهقانان هرات را حمایت بکنیم و در کنار او تلاش ما این هست تا زمینه به صادرات محصولات زراعتی هرات به کشورهای منطقه فراهم. د یادونې وړ ده چې هر کال په دې موسم کې د هرات سربیره د فراه او هلمند ولایتونو څخه په پراخه کچه هندوانې او نورې میوې تولیدیږي. خو هیواد کې د سړو خونو او نورو هیوادونو ته د صادراتو لپاره د منظم سیستم نشتون د دې لامل کیږي چې یو برخه یې له منځه لاړه سي او له کبله یې د بزګرانو اقتصاد ټکنی سي.